السلام علیکم لیدونکو ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته سمنګنی وای د افغانستان صادراتو کې 132 سلنه ډیروالی راغلی د افغانستان په صادراتو کې پام وړ ډیروالی راغلی دی د افغانستان اسلامي امارت ویان مرستیال انعام الله سمنګنی ویل چې د دوی د وکمنۍ په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په صادراتو کې 132 سلنه ډیروالی راغلی دی نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د تیر نظام په دریو میاشتو جوزا سرطان وسط کې بهر ته د افغان صادراتو کچه 11.3 میلیارډ افغانۍ و خو د دوی د وکمنۍ په دریو میاشتو کې دغه کچه 6.3 میلیارډ افغانۍ ته لوړه شوې ده چې د تیر په پرتله 132 سلنه ډیروالی ښیي د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې هم ویلي چې بهر ته د افغان محصولاتو په صادراتو کې پام وړ ډیروالی راغلی دی او مجاهد وایي د اسلامي امارت لومړیتوب د هیواد آبادي د هیوادوال د هیلې نه بایلي د افغانستان اسلامي امارت ویان د ذبیح الله مجاهد وایي چې د خپلواکي تر اخیستلو وروسته د دوی لومړیتوب د هیواد آبادي ده او دوی ته امر لري چې هیوادوال خپل هیلې ونه بایلي نوموړي زیاته کړې ده چې اسلامي امارت د ټولو هغو اقداماتو ملاتړ کوي چې د هیواد د پرمختګ ښېرازي او د هیوادوالو د هوساینې سبب ګرځي هغه د خپلو خبرو پر دوام د هوا ککړتیا ته اشاره څرګنده کړې چې اړونده ادارې باید نور ګامونه هم واخلي د تجارت وزارت د صنعت وزارت او معدنو وزارت باید په خپلو قراردادونو کې د محیط زیست موضوع هم شامله کړي چې دا به لوی پرمختګ او سهولت رامنځته کړي مجاهد د غرض ویلي چې ټول ښاریان باید له فلټرونو څخه استفاده وکړي ترڅو په دې سره تر یوه حده د هوا د ککړتیا مخنیوی وشي لیدونکو له غوږ نیونه مننه ښې چاره